قدرمانو دوستانو سلامونه زه کوټې یم هر کله مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ د چین او اروپا ترمنځ نوبتي باروړونکي اورګاډي د چین د اوسپنیزو لارو د ملي ډاډۍ د لیمیټډ شرکت لخوا تنظیم شوي او د ټاکلي نوبت مسیر او وخت سره سم د کنټینرونو په شمول د مالونو د لیږد رالېږد د پپار د چین او اروپا او د چین او د کمربند او لارې د ګاډي آبادۍ پپار د ملګرو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي. دغه اورګاډي د مختلفو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. د 2015 کال تر جون پورې د چین او اروپا ترمنځ د نوبتي باروړونکو اورګاډیو د تګ راتګ عمومي شمېر 110,000 ته رسېدلی او د لیږد رالېږد شویو مالونو عمومي ارزښت یې له 450 میلیارډو امریکایي ډالرو څخه زیات شوی دی. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. له 2014 کال څخه تر اوسه پورې د دغو اورګاډیو د تګ راتګ د شمېر د زیاتوالي کلنی اندول 15 سلنې ته رسېدلی او د لیږد رالېږد شویو مالونو ډولونه او قسمونه یې د 53 لویو ډولونو په چوکاټ کې 50,000 قسمونو ته زیات شوي دي چې پکې د ساینس او تخنیک د عالي تولیداتو او د لوړ اضافي ارزښت لرونکو تولیداتو میزان کال په کال د زیاتېدو په حال کې دی او د 2015 کال تر جون پورې په تیرو مسلسلو 1.5 میاشتو کې د دغو اورګاډیو د حرکت د هرې میاشتې اندازه له 0 څخه اوښتې ده. د ګراز د 2015 کال تر جون پورې د دغو اورګاډیو مسیرونه د اروپا د 26 هیوادونو 229 ښارونو ته پراخ شوي او د اسیا د 11 هیوادونو څخه باندې 100 ښارونه یې سره نښلولي دي. دا د کمربند او لارې د ګاډي آبادۍ او د چین د ورخراسون د پیاوړتیا لپاره ښه زمینه برابروي. د مثال په توګه د چین د شانسي ولایت له شیانهار څخه د آلمان د دویسبورګ ښار ترمنځ نوبتي باروړونکي اورګاډي د هرې شنبې، سه شنبې، چهارشنبې او جمعې د سهار وختي په 3 بجو او 55 دقیقو د شیانهار د نړیوال بندر له تم ځای څخه حرکت کوي او تر کابل 10 ورځو وروسته دویسبورګ ښار ته رسیږي چې د دواړو ښارونو ترمنځ د 9,908 کیلومترو واټن واخلي. له همدې مسیر سره سم د یو شان بارونو د لیږد رالېږد په پار د دغه اورګاډي د کاربن د ایستلو اندازه د الوتکې په پرتله یو په 15مه برخه او د باروړونکي موټر په پرتله یو په 9مه برخه وي. درنو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.